بسم الله الرحمن الرحیم. درس به شروع کو. خوښه مو ده د فایل ټاب خلاص شو. نن وایو دی هوم ټاب. د هوم په ټاب کې موږ مخکې ویل چې اپشنونه ټول په یو ټاب کې چې دی غته ریبن وایو او په ریبن کې اپشنونه په ګروپ ویشل شوی دي. صحیح دی. وایو دی کلیپبورډ ګروپ. د کلیپبورډ په ګروپ کې څو اپشنونه دي: کټ، کاپی، فارمټ پینټر او پیسټ. دا اپشنونه وایو. په دې کې څو اپشنونه سره تاسو بلد یې. موږ تیر پروګرامو کې ملوستي دي کټ او کاپی باندې. غیر فعال دي کار نه کوي. هغه وخت کار کوي چې تاسو یو څه ورته انتخاب کړئ. کاغه یو لغت وي، که یو توري وي او که یو پاراګراف وي، مهم نه دی. زه به ته ورنګ ورکوم چې په پوښ دغه پاراګراف ما انتخاب کړی ته وایو کټ یا شارټکټ دی کنټرول ایکس. اته لدې ځنه بيخي کټ کیږي، خېچ کیږي. بل ځای کې غواړي هغه واچوي، بیا تاسو له پیسټ نه کار اخلي. کلیک په وکړئ، لغزنه متن کټ شو، د ځکه موږ پیسټ کړ. صحیح. او که غواړئ چې د دې متن نه کاپی واخلئ، بیا دا پاراګراف تاسو انتخابوي کنټرول سی او یا هم په دې په څه شکل کوي په کاپی باندې. دې نه غواړم چې یو بل پاراګراف هم وي، دا دی بل دی هم راشي. بیا په پیسټ باندې کلیک وکړئ، د دې پاراګراف نه څه شي اخلي؟ کاپی اخلي. دا ساده او اسانه دی، تاسو پیږئ. پیسټ هم شارټکټ څه شي دی؟ کنټرول وی دی. عملاً د پیسټ باندې چې کلیک کوئ، بیا څلور اضافي اپشن هم لري. دا څه رقم کار کوي؟ دا به دا پاراګراف انتخاب کو، د دې ځنه به بولډ به هم کو، سایز به هم د ځنه غټ کو. صحیح شو. دا غواړو کنټرول سی په دې ځای کې دا پیسټ کو. دغه ځای کې دا دوم پاراګراف نو ورست. خو کله چې پیسټ وایي اپشن اول څه وایي؟ اول باندې چې کله فقط پوینټر دی کلیک مې پکوي. کیپ سورس فارمټینګ له فارمټ، رنگ، ډیزاین، سایز ټول راځي. دوهم کې انتخاب کړئ. رنگ نه راځي، نور څه شي راځي؟ سایز هم ناراضي، فقط بولډ ایټالیک او خلاص. دا سټایلونه راځي. مرج فارمټینګ ورته وایي. او که دریم انتخاب کې بیا پکچر وي. پکچر څه معنا؟ یعنی دا پاراګراف موږ تبدیل کړو یو عکس ته، یو انځور ته. اوس داخل دې لیکنه نشي تغییرولای، فقط ولې ځکه چې دا موږ عکس ته تبدیل کوو. اوس دغه کنجونه کولای شي کوچنای کې. صحیح. یو ټاب ور سره فعال شي، د فارمټ کولای شي مثلا داسې سټایلونه ورکړي. اما دا سټایلونه په څه شي کې امکان لري؟ په عکس کې، پکچر کې. نو موږ مکمل یو پاراګراف پکچر ته تبدیل کړو. کنټرول زائد او دریم اپشن کې انتخاب کړئ. بیا فقط متن کاپی کیږي، ډیزاین، سټایل، بولډ، ایټالیک دا یو مر سره ناراضي. سرخاش په دې چالو. بل اپشن لرو پیس سپیشل. په سپیشل مخکې هم درته ویلو په کوم پروګرام کې ورډ پاټ کې فکر کوم ویلو. دلته هم هغه وظیفه لري، هیڅ کوم فرق نه لري. دا د موږ اصلي فایل دی. صحیح دی. زه بیا کنټرول ان یو بل ورډ را خلاص کړم. غواړم چې لدغه فایل نه معلومات کاپی کوم بل پروګرام، هغه بل ورډ. دا به انتخاب کړئ. مخکې دې چې کاپی کوم ته به څو سټایل نه ورکړم. کنټرول سی دا وړم د خالی ورډ ته. خو دلته ورته ساده پیسټ نه وایم، دلته ورته وایم پیسټ سپیشل. او دې کې څوم دوهم اپشن پیسټ لینک. ځکه موږ ویلو په سپیشل د دوه فایلو ترمنځ اړیکه جوړوي. نو تاسو به دا پیسټ لینک انتخاب کړئ. کوم پروګرام نه مو فایل راخستای؟ ورډ ډاکومنت دی. دلته به ورډ ورته انتخاب کړئ. که پاور پوینټ او پاور پوینټ انتخاب کړئ، که ایکسل او ایکسل انتخاب کړئ. که ورته وایي چې ډسپلی از آیکن، بیا د آیکن په شکل راځي. سره کوم آیکن راشي، ورته آیکن هم کولای شئ انتخاب کړئ. اوکې اوکې. اوس د بل پروګرام نه، د بل فایل نه موږ معلومات راوړل دی ورډ ته، خو د څه شي په شکل؟ د آیکن په شکل. نه درته ښکاري. ترغه شي کلیک په وکړئ، ډبل به تاسو ته فایل خلاصوي. سرخلاص شو په دې د آیکن په شکل. او که غواړئ چې دی ساده شکل، کنټرول سی زبده سره بیا کاپی کوم. دلته راځو پیسټ، ورته وایي پیسټ سپیشل. پیسټ لینک د ورډ پروګرام نه، دا ځلې د آیکن په شکل نه وي. اوکې ورته وایي. اوس هم ساده شکل شو. که زه په اصلي فایل کې، دا اصلي فایل دی، د کې تغییرات راولم، سایز غټ کم، رنگ تغییر کم. صحیح. ورش کار چې وکړي. کله چې تاسو فرعي فایل ته راځئ، دا هم اتومات تغییر شوی دی. ولې؟ ځکه د دوه فایلو ترمنځ لینک دی یا هم اړیکه ده. د څه شي پاسته موږ اړیکه ورته جوړ کړو؟ د پیسټ سپیشل. بل اپشن لرو فارمټ پینټر دی. فارمټ پینټر په صورت کې کار کوي چې تاسو متن ولرئ او په متن کې هم ډیزاین او سټایل کاپی کوي. یا خو موږ متن کاپی کوو، دغه لپاره لکه کنټرول سی او کنټرول وی کټو کاپی نه کار اخلو. یا متن د خپل ځای وي، غواړو ډیزاین کاپی کوو، فارمټ. مثال اول دی ته یو فارمټ ورکو، د رنگ، بولډ، سایز او دې نه مثلا یو سټایل. دغه لاندې پاراګراف ساده دی. زه غواړم د اول پاراګراف ډیزاین واخلي. متن د تغییر نشي، فقط سټایل او ډیزاین او بولډ ایټالیک رنگ تغییر شي. نو څه کوي؟ دا به انتخاب کړئ.
فارمټ پرینټر باندې به کلیک وکړئ چې دا فعال شي. په څه شي غواړئ تطبیق کړئ؟ په دغه پاراګراف. وینئ له کرسر سره یو برس شکل پیدا شو. کلیک ونیسئ ټول انتخاب کړئ. چې کله انتخاب شو کلیک خوشی کړئ دغه پاراګراف ډیزاین په دې بل پاراګراف باندې اپلای کیږي. شارټکټ ډیر ساده او اسانه. یو لغت انتخاب کړئ، یو تور انتخاب کړئ. مهم نه دی چې تاسو ټول پاراګراف انتخاب کړئ، ځکه دغه یو تور هم ډیزاین لري، رنگ لري، نو نمائندګي د ټول پاراګراف کې هیڅ مشکل نشته. یو ځای انتخاب کړئ، کنټرول شفت سی کاپی څه شي کول، کنټرول سی شارټکټ. اما ډیزاین چې کاپی کړئ کنټرول شفت سی، کنټرول وی متن پیسټ او خو غواړئ ډیزاین پیسټ کړئ کنټرول شفت وی، یو شفت پکې اضافه ده، کنټرول شفت وی. هر ځای باندې مثلا غواړم تنه په دغه یو لغت باندې دا تطبیق کوم، یو لغت انتخاب کنټرول شفت وی. په شوي په دې باندې دا د فارمټ پرینټر وظیفه. لاندې اپشن کلیپ بورډ لیکل او کلیپ بورډ کنج کې یو بټن لري چې کله کلیک کوو ډېر دلته اپشنونه دي. په کاپی کې یو کار دی، مثال دلته به زه نمونه ولیکم. دا کوم نوم کاپی کوم، مثال احمد، کنټرول سی، او په اخر ځکه غواړم دا پیسټ کوم، کنټرول وی. صحیح شو؟ دوام ځل کوم نوم په کاپی کوم، حامد، کنټرول سی. صحیح شو؟ کله چې دا پیسټوم کوم نوم پیسټیږي، حامد. احمد ولې نه پیسټ کیږي؟ ځکه په اخر ځل چې کوم نوم مونږه کاپی کړی و هغه څه شی و، حامد. یعنی یو د بل پر ځای دا راځي. که اوس زه عابد کنټرول سی کوم نو عابد راځي د حامد په ځای، نو کنټرول وی چې کوئ عابد راځي. اخر ځل چې تاسو کوم فایل کاپی کوئ هغه پیسټ کار کوي، پخوانی نه راځي. خو که ته غواړئ چې پخوانیم راشي دام راشي بیا دلته اپشن لرو د څه شي، کلیپ بورډ. زه ورته کنټرول سی، دلته ورته کنټرول وی. څو دنې کنټرول وی کوي اوس خپل هغه راخلاصيږي. مثلا دا نوم دی کنټرول سی، دلته به چیک کو کنټرول وی. صحیح دی؟ راشل ته کلیک وکړئ. اخر ځل چې کوم نمونه مونږه کاپی کړی دي دلته لیست راځي، امید، عابد، حامد، احمد، دغه نمونه دي چې ما کاپی کړی دي. اوس په دې کې کوم یو غواړئ پیسټ کې، امید کلیک په وکړه، عابد، حامد، احمد، هر شی چې تاسو غواړئ. دا کلیپ بورډ یو حافظه لري چې دا کوم نمونه کوم ټکسونه تاسو کاپی کوئ خپل حافظه کې ثبتوي. چې څومره ډیر تاسو کاپی کوئ ټول ځان سره لیستوي. یو ځل باندې غواړئ ټول پیسټ کړئ، پیسټ آل کلیک وکړئ. صحیح دی؟ هغه پخوانی مو چې کاپی کړي هغه هم پیسټیږي، نوی مو چې کاپی کړي هغه هم پیسټیږي. په دې سره خلاص شو کلیپ بورډ باندې. لاندې اپشن لري، اپشن یې دومره مهم هم نه دي. شو افیس کلیپ بورډ اتوماتیکلی کله چې تاسو ورډ راخلاصوي او دوه نمونه کاپی کوي اتومات خپل راخلاصيږي. صحیح؟ او که چیرې داسې نه غواړئ بیا دا اپشن غیر فعال کړئ او بیا لاندې یو بل اپشن خپل فعال کیږي، شو افیس کلیپ بورډ وین کنټرول سی پریس ټوایس. بیا څه وخت فعال کیږي کله چې کنټرول سی سره دوه ځلې پریس کړئ بیا تاسو ته شی راخلاصوي، کلیپ بورډ راخلاصوي. مداري ما کمپیوټر کې کار نه کوي، تاسو یې کار کوي ځان سره. صحیح دی؟ کنټرول دوه ځلې سی پریس کړئ اتومات خپل کلیپ بورډ راخلاصيږي. او بل لیکلي دي چې collect without showing office clipboard دا فعال دی. اوس هر څومره تاسو نمونه کاپی کوئ دا په خپل حافظه کې ثبتوي. مثال یو نوې نوم لیکم، یو نوم لیکم مثلا تمیم، دا غواړم زه کاپی کړم، کنټرول سی. صحیح دی؟ کلیپ بورډ اوس نه ښکاري خو خپل حافظه کې ثبت کړی دی. کله چې کلیپ بورډ باندې کلیک کوئ بیا دلته ښکاري تاسو چې تمیم هم څنګه شوی، ثبت شوی دی ورسره. او بل اپشن وای شو افیس کلیپ بورډ آیکن ټاسک بار. ټاسک بار د لاندې برخه کې چې کله کلیک کوئ دلته یو آیکن لرو د چی شي، د کلیپ بورډ. دلته لیکلي دي چې 15 نمونه تا کاپی کړي او 40 پورې تاسو اجازه لرئ، یعنی 40 کلمې کولای شي د لزان سره ثبت کی. کنټرول سی د ځکه تاسو بار کې آیکن خي او کنه غواړئ چې هلته وخی به د اپشن هم سره غیر فعال کی. نور تاسو ته بدلته آیکن مخکاره کی. او بل چې څومره تاسو متن کاپی کوئ بیا دلته یو میسج درکوي، تو ګورو اپشن فعال دی، اخري اپشن فعال دی. نو هر کله چې تاسو یو متن کاپی کوئ، مثال زه بلته متن ولیکم، دا پاراګراف غواړم کاپی کوم، کنټرول سی، دغه یو میسج ورکوي. نه میسج ورکوي چې کاپی څو دنه کاپی ته ورسېدې، شپږ کاپی. بل پاراګراف کاپی کوي، کنټرول سی، بیا میسج درکوي چې کاپی ودانې شوی. صحیح؟ تر 40 چې ورسېږي بیا نور 15 شپږ اجازه نشته. نو دا میسج تاسو ته درکوي. که نه غواړئ دا میسج ښکاره کړي به کلیپ بورډ ته راځئ، اپشنز، دلته د اخري اپشن څنګه کوي، غیر فعال کړئ. سر مخلاص شو.
او که هغه ټیکسونه چې تاسو کاپی کړي د کلیبورډ ځان سره ثبت کړي غواړئ پاکي کوي کلیر آل ورته وایي نو هغه هیستوري کې څه شی وي هغه ټول پاکیږي. دا و د کلیبورډ ګروپ. سوال پکې لرئ؟ راځو د فونټ ګروپ ته. اول اپشن څه شی دی؟ فونټ سټایل دی. د ځینې تاسو فونټ ته یا خط ته څه ورکوي؟ سټایل ورکوي. متن به انتخابوي به سټایل تطبیقیږي. دا څنګه چې کلیک وکړئ او راشي دلته سټایل انتخاب کړئ. وینئ فقط په یو لغت باندې تطبیقیږي ځکه چې کلیک مو عملته کړی. اما که تاسو غواړئ چې په ټول متن باندې تطبیق شي کنټرول A ټول خطونه به ورسره سلیکټ آل کړئ. بیا راشي دلته هر سټایل مو چې زرو فقط پاینټر پرې کېږدئ چې تاسو دلته په ژوندۍ بڼه ښکاره کړي. بیا که مو خوښ شو کلیک پرې وکړئ. او د دوه هغه مرکز ځای هم درته ویلی و چې کوم ځای کې دا وي پاکې کوي کوم سټایل دی نه خوښېږي بیخي ورک شي فونټ ته ورځئ پاکوئ او یا که نوي له انټرنیټه کوم فونټونه غواړئ ډاونلوډ کړئ هماغه فولډر ته یې وړئ کنټرول سی او کنټرول وي پیسټوئ او یا یې هم انسټالوئ. فعلا دغه د وورډ دی پښتو دري لپاره فونټونه نه لرو. بیا که تاسو غواړئ انسټال یې کړئ زه اوس تاسو ته وښیم یو ځل وګورم چې زه یې لرم فونټونه که نه که چېرې و بیا به یې انسټال کړو. دلته لرو ایران نستعلیق فونټ دی صحیح دی او بل فونټونه ماډرن فونټس په نامه دی د کې هم نشته چې سافټویر یې له منځه تللی او ډاټډ فونټس دی د کې هم نشته دا خراب شوي دي. پښتو فونټس دا دی پښتو فونټس څو دانې دي 403 پښتو فونټ دي. زه یو څو دانې انتخابوم ډېر نه انتخابوم دومره صحیح شو. دې ته وایم څه شی کاپي کوم ځای کې دا غواړو پیسټ کړو کنټرول پنل دلته شی را خلاص کړئ فونټس را خلاص کړئ او په دې ښي طرف کې دلته کلیک وکړئ پیسټ یې کړئ. ډېر ساده او اسانه صحیح شو. کلیک ورته وایي پیسټ یو وجداني دي دا ټول اوس پیسټېږي. ده بیرته دا کلوز کړئ. اوس چې کله وډ را خلاص کړو ګورو چې دا هلته صفحه شوي ده خپل راغلی دا پښتو فونټونه دي. اوس انګلیسي ته هیڅ کار نه کوي ځکه چې پښتو فارسي فونټونه دي. وایه پښتو کې یو جمله وایه افغانستان ډېر ښکلی هیواد دی صحیح دی ښکلی دی. دا به ورته ولیکئ دته غواړو سټایل ورکړو نو راشئ دلته په فونټ باندې کلیک وکړئ تطبیقیږي پې. بیا اروکي نه کار واخلئ اروکي خو پیژنئ ډاون اروکي کلیک کوئ تاسو ته متنونه راوړي. صحیح شو. دا اوس انګلیسي ته شو انګلیسي کار لګي. دې ته وایي سټایلونه یا فونټس. څنګه کې بل اپشن لرو سایز دی. د ځینې د متن لپاره تاسو سایز انتخابوئ تر ټولو زیات دلته 2 دی اما تاسو کولای شئ دلته کلیک وکړئ له 2 نه ډېر ولیکئ 100 200 500 هغه تاسو پورې اړه لري. په دې اپشن کلیک کوئ سایز یې غټیږي او په دې اپشن باندې چې کلیک کوئ سایز یې کوچنی کېږي. شارټکټ څه دی کنټرول بریکټ قوسونه بریکټ یا متوسط قوسونه د چپ طرف قوس کلیک کوئ سایز کوچنی کېږي د ښي طرف باندې کلیک کوئ سایز یې غټیږي. بریکټ اوس نه پیژنئ بریکټ پیژنئ نه پیژنئ او به پیژنئ دغه دی بریکټ دته وایي شی بریکټ کنټرول له دې سره کوچنی کوي او له دې بل قوس سره سایز غټیږي. دا شارټکټ دی. لاندې راشي بولډ بی بولډ معنا ورکوي شارټکټ کنټرول بی دی متن ډبلوي صحیح دی ضخامت زیاتوي دته وایي بولډ. ایټالیک به څه کوي یو زاویه ورکوي ایټالیک. انډرلاین لاندې ترې یو خط کش کوي. که په دې بټن باندې کلیک وکړي خطونه بیا مختلف دي سټایل یې خوښ کړي خطو رنګ هم کولی شي ورکړي صحیح شو. دې ته انډرلاین نه دي غوښته کلیک پې وکړه شرکت کنټرول یو. څنګه بل دی سټریکټرو سټریکټرو څه کار کوي برسیره پرې یو خط کش کوي. اکثریت به د ګرامر په دوه کتابو کې لیدلی وي مثال ګرامر تشریح کوي به یو جمله درته صحیح لیکي یو جمله غلطه لیکي صحیح لیکي غلطه به داسې یو خط پرې کش کوي هغه خط هم د سټریکټرو په واسطه کش کېږي صحیح. دا شو. څنګه نور اپشنونه لرو دا به مو ویلي و په یاد هم دی مثال د اوبو کیمیاوي فرمول مو لیکه ایکس مربع او وای مربع مو لیکل
که غواړئ چې د عادت قاعدې ته یوسئ صحیح نو تاسو په دې آپشن باندې کلیک کوئ سابسکرایب په دې شکل شارکت هم دی کنټرول مساوي د بیک سپیس په څنګ کې او که غواړئ چې عادت تاسو مربع یا د توان په شکل ښکاره کړئ بیا په دې آپشن باندې کلیک کوئ صحیح او شارکت هم دی کنټرول شفت هماغه مساوي یو شفت ورسره اضافه کیږي سرخلاص شو دا دی چې تاسو عادت کولی شئ په توان او طاقت او یا هم قاعده وښیئ دو آپشنونه به کار اخلي بل آپشن لرو سټایلز دی سټایلز څه شی دی مثال زه دلته لیکم څه شی او دې ته غواړم څه شی ورکم سټایل ورکم دې خاطر به کوم چې تاسو یې ووینئ صحیح دی دا به انتخاب کې راوشل د ځینې ورته سټایل ورکړي کوم سټایل دا سټایل په دې شکل صحیح شو که دا سټایلونه دې نه خوښیږي غواړئ خپل یو سټایل جوړ کړئ بیا لاندې راشئ آوټلاین ورته انتخاب کړئ آوټلاین د متن بیرونی خطوط آوټلاین وایي ورته وایي ټاکئ کوم رقم وي دا رقم ښکاري تاسو ته منځ رنګ تور دی بیرونی خطونه سور رنګ لري د آوټلاین وایي د ځینې به تعین کړئ آوټلاین کولی شي ویټ ضخامت تعین کړي د آوټلاینو څومره چې آوټلاین ضخامت ډیر شي د منځ رنګ یې ورکیږي او بیا که غواړئ چې سټایل یې تغییر کړئ بیا راځئ دلته ورته لرو چې ډشز په دې کلیک کوئ بیا دا د بیرونی خطو سټایلونه یې تغییریږي صحیح دې ته آوټلاین وایي شاډو بیا سیوري ته وایي سیوری غواړئ ورکړئ اوټر شادو دی اوټر دا معنی بیرون خواته اما زاویه فرق کوي ها دلته لیکلي دي شي او چې مسج ښکارا شي لیفت چپ طرف ته سیوري ورکوي دا بلې سنټر ته ورکوي دا رائټ طرف انر بیا داخلي سیوري دی د منځ داخل کې سیوري ورکوي اوس نه ښکاري ځکه چې ماتن څنګه دی رنگ تور دی ها او دا بلې پرسپیکټیو دی په دې رقم سیوري ولري دا شادوش ریفلیکشن انعکاس ته وایي متن انعکاس ولري انعکاس خو پیژنئ صحیح شو ګلو بیا دا رقم پاشلی رنګ ښیي شاوخوا یې دا رنګونه دې نه خوښېدل مور ګلو کلرز باندې کلیک وکړئ د ځینې تاسو ورته یو رنګ انتخاب کړئ نمبر سټایل بیا نمبر سره کار کوي چې تاسو کله نمبر ولیکئ زه بلته څو نمبر ولیکم دا به انتخاب کو را بشئ دلته سټایل ته نمبر سټایل کوم رقم سټایل ولري وینئ یو کوچنی یو غټ کته او پورته سټایلونه دي اما اکثریت دونه نه استفاده کیږي صحیح هر رقم چې تاسو زړه بل آپشن لیګیچر لرو لیګیچر هم بعضی فونټو سره کار کوي لکه مثلا بعضی توري لیکو لکه ولیکم اف ټي څه کوي اف ل ټي سره وصلوي ال ټي ل اف سره یو رقم زاویه ورکوي هغه به فونټ فرق کوي تاسو باید هغه ته دقیق یو فونټ انتخاب کړئ ته نه پیغام چې کوم فونټونه دي به تاسو سره وګورئ صحیح دی ډېر نه استفاده کیږي داش نور څه نشته په دې کې سرخلاص شو په دې څنګه بل آپشن هایلایټ لرو هایلایټ په دې چې تاسو یو متن غواړئ پر نښه کوي په نښه یې کوي هایلایټ ورکړي نو دلته موږ څه شی لرو ورته هایلایټ لرو نو راشه دلته په آپشن باندې کلیک وکړئ کوم هایلایټ ورکوي په دې رنګ دا رنګ ډېر رنګونه لرو صحیح دی دا ګوري ټول ما انتخاب کړی ټول ته هایلایټ ورکړي اما که تاسو مشخص او ځای غواړئ انتخاب یې کوئ راشئ په هایلایټ باندې کلیک وکړئ مثلا دا پاراګراف دې ته دا هایلایټ ورکړئ نه غواړئ بیرته پاکوئ ټول انتخاب کړئ او دلته په څه شي کلیک وکړئ نو کلر اما څنګه بل آپشن به چې دی فونټ کلر دی تاسو ټول متن ته رنگ ورکوئ مور کلر خپل یو رنگ جوړوي د جنا کسټم باندې کلیک وکړئ دلته خپل تاسو یو رنگ جوړوي اوکې ورته صحیح شو او ګریډینټ انتخاب کوي بیا ما رنگ له تور رنگ سره مکس کوي بیا د دې رقم سټایل نه درته ښکاري یو له سپین سره لایټ صحیح دی طریقې لایټ وریشنز او بل ډارک دی یو سټایل ورته انتخابوي په فونټ کې ډیر نه معلومیږي دا به په خیر شکلونه او شیپونه چې موږ وایو په هغو کې به ډیر ښه ډیزاین لپاره استفاده کیږي سرخلاص شو په دې بل آپشن لرو چې چینج کیس دی چینج کیس کې تاسو د زیات په انګلیسي کې استفاده کیږي کیسونه تبدیلوي کیس دا معنی
او کوچنی توري په غټ توري، غټ توري په کوچنی توري. اول سنټنس کیس. سنټنس کیس څه کوي؟ د هرې جملې لومړی کلمې لومړی توري غټوي. جمله خو پیژنې چې په اخره کې ټکی وي. دا جمله تر دې چې پای ته رسیدلې، خو په دې کې د لومړی کلمې چې ویډیو دا د ویډیو لومړی توري غټ. دا قانون دی په ګرامر کې همیشه هم داسې وي. دا ته سنټنس کیس وایي. او که تاسو انتخاب کوئ لاور کیس ټول په کوچنیو تورو تبدیلوي، او که ورته وایي چې اپر کیس ټول په غټو تورو باندې تبدیلوي، او که ورته وایي چې کیپیټالایز ایچ ورډ هر کلمې لومړی توري غټ دی. هرې کلمې حتی وګورئ ا په منځ کې راغلی دی، دا غټه ا ده ان، چې دا به د ګرامر لحاظه غلطه ده. او ټاګل کیس کې انتخاب کوئ لومړی توري کوچنی نور توري غټ. برعکس اما ټول ویني په سره خط په نښه کوي ځکه د سپیل له لحاظه او ګرامر له لحاظه غلط دي. نو تاسو به همیشه سنټنس کیس انتخابوئ. سرخلاص شو. که چیرې فونټ ته د ځای کې تاسو څه شی ورکوئ؟ سټایلونه ورکوئ، بولډ یې کوئ، ایټالیک یې کوئ، ښه ډېر ډیزاین ورکوئ. خو دا ډیزاین تاسو څنګه په یو کلیک سره یو حالت ته تبدیل کړئ؟ بیرته نارمل ته تبدیل کړئ. دلته آپشن لرو کلیر آل فارمټینګ، کلیک په وکړئ متن بیرته ساده حالت ته تبدیلوي. پوه شئ په دې باندې؟ دا و د فونټ ګروپ. سبب له خیره به پاراګراف ګروپ وایو. سوال لرئ؟